أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. گران ورونو او خوندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شرع الله سنا هیلت کی ډیمی ملګرو، نن موږ تاسو ته د ژوند د هغه سخت شیبو په اړه خبرې کوو چې انسان پکې ځان ډیر کمزوري، ستړی او بېوسه احساسوي. هغه وختونه چې غمونه زیات شي، مشکلات ختم نشي، زړه مات سي او انسان ته هیڅ لار د خلاصون نه معلومیږي. آیا تاسو هم داسې وختونه تجربه کړي دي؟ آیا داسې شیبې راغلي چې یوازې ناست یاست او زړه مو ډیر دروند وي؟ آیا داسې احساس مو کړی چې ژوند بند درته معلومیږي؟ که هو، نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. ګران ورونو او خویندو، په سختیو کې اکثره انسان یوازې دنیا ته ګوري، خو اصل حل د الله تعالی په لاس کې دی. الله تعالی هغه ذات دی چې غمونه ختموي، مشکلات لرې کوي او زړه ته سکون ورکوي. نو نن به موږ تاسو ته د قرآن کریم یوه داسې مبارکه دعا در وښایو چې د سختیو، تکلیفونو او غمونو لپاره ډېر لوی نجات دی. دا هغه دعا ده چې د حضرت یونس علیه السلام په سخت حالت کې ویلې وه: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا مبارکه جمله درې برخې لري. لا اله الا انت یعنی له تا پرته بل حقیقي معبود نشته. سبحانک یعنی ته پاک یې له هر عیب څخه. انی کنت من الظالمین یعنی زه خپل خطاګانې منم. ګران ورونو، دا دعا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا درې مهم روحاني درسونه دي. توحید دی، د الله جل شانه تسبیح ده، استغفار دی. دا درې شان پکې سته. د سختیو په وخت کې د دې اثرات، کله چې انسان په اخلاص سره دا دعا ووایي، زړه یې نرمیږي، د غم احساس کمیږي، امید یې پیدا کیږي او د الله رحمت ته لاره خلاصیږي. دا دعا د بېوسۍ په وخت کې د امید رڼا ده. د قرآن کریم تعلیماتو مطابق کله چې یو بنده دا دعا په اخلاص سره ووایي، الله تعالی د هغه غمونه ختموي، د مشکلاتو حل لارې پیدا کوي، د زړه سکون ورکوي او د رحمت دروازې خلاصوي. خو یاد ولرئ، اصل اثر د الله تعالی په اراده کې دی. ګران ورونو، اوس راځو مهمې طریقې ته. اودس وکړئ، که ممکن وي یو خاموش او پاک ځای باندې انتخاب کړئ، کښېنئ، زړه حاضر کړئ، بیا دا دعا وایئ: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا 100 واره د خپل وس مطابق. که چیرې یو سړی وس لري، درود یې شواره ووایي، نو هم ډېره ښه خبره ده. او بیا یې 11 واره درود شریف په پای کې ووایه او په اخلاص سره دعا وکړه چې یا الله، زما غمونه ختم کړه، زما مشکلات لرې کړه، زما زړه ته سکون راکړه او زما په ژوند ته برکت راوله. ګران ورونو، یاد ولرئ، دا دعا جادو نه ده، دا عبادت دی. اثر یې د الله تعالی په لاس کې دی. نو لمونځ مه پرېږدئ، صبر وکړئ، توبه وکړئ او الله ته رجوع وکړئ. که ته رښتیا غواړې ژوند بدل شي، الله ته نږدې شه، د ګناهونو نه توبه وباسه او دا دعا ډېره ووایه. الله تعالی ډېر مهربانه دی او هغه خپل بندگان نه پرېږدي. ګران ورونو، که مې دا ویډیو خوښه شوه، نو لایک، شیر او سبسکرایب مه هېروئ او هېره دې نه وي چې هره ورځ په زړه سره ووایاست چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا هغه دعا ده چې حضرت یونس علیه السلام د دعا په برکت سره د ماهي د نس و دنیا ته راغلی. د مادي د نس د سمندر د تورو تیارو د جلخانې څخه خلاصو په دې دعا باندې چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله تعالی دې زموږ ټول غمونه لرې کړي، زموږ زړه ته دې سکون راولي او زموږ ژوند ته دې برکت ورکړي. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.